د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته بلنه درکوم د خبري مجلې په دې برخه کې کورنیو خبرونو ته وایاند احمد فایق مومند. د پلازمېنې کابل د امنیه قومندانۍ په انګړ کې نن له غرمې مخکې یوې افغانې پولیسې مېرمنې یو امریکایي مشاور په ډزو وژلی دی چې د پولیسو مېرمنه د پولیسو له لوري نیول شوې ده. د دې خبر نور جزئیات په راتلونکي خبري ګړیو کې تاسو ته وړاندې شي. د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د موقت حکومت جوړېدل او بیا هم په اساسي قانون کې بدلون راوستل په کلکه رد کړل. وسلوالو مخالفینو د پاریس په غونډه کې یاده غوښتنه کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت بیان جانان موسازي دغه څرګندونې د مرغومی په درېیمه په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال په داسې حال کې وکړې چې د وسلوالو ډلو حزب اسلامي او طالبانو د پاریس په غونډه کې یادې غوښتنې کړې وې. موسازي د یوې پوښتنې په ځواب کې په هیواد کې د یوه نوي موقت حکومت رامنځته کول رد کړل او زیاته کړه چې دا هسې خوب او خیال دی، هیڅ امکان نه لري او نه هم دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی. نوموړي زیاته کړه په هیواد کې د وضع شوي قانون چوکاټ له مخې ټولې سیاسي ډلې او اشخاص کولی شي په یوه سیاسي بهیر کې ونډه واخلي او خپل رغنده رول ولوبوي. د بهرنیو چارو وزارت وایان د اساسي قانون د بدلون او یا په نوې بڼه د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې حکومتونه ځي راځي، خو نوموړي هیله څرګنده کړه چې د افغانستان اساسي قانون چې اسلامي او ملي بڼه لري څو لسیزې همداسې پاتې شي. خو هغه دا هم وویل چې په اساسي قانون کې تغییر او تبدیل راوستو لپاره یو میکانیزم موجود دی چې د هیواد د خلکو د اړتیا او ملي ګټو پر مهال پکې راتلی شي. هغه د پاریس د غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا یوه بین الافغاني غونډه وه او د افغانستان حکومت ترې خپل ملاتړ اعلان کړی و. دغه غونډه چې پکې د حزب اسلامي، ملي ائتلاف، طالبانو، مدني ټولنو او حکومت استازو برخه اخیستې وه، د تېرې څلورنۍ په ورځ پیل او د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. موسازي وویل د افغانستان دولت په دې باور دی چې په هیواد کې د روانې شخړې پای ته رسولو او د تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره باید سیاسي لارې چارې ولټول شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې افغانستان ته د طالبانو د مشرتابه د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د پاریس غونډې ته خپل استازی ولېږه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم وویل چې د سولې لپاره هڅې د یوې پروسې برخه ده چې په 2-3 غونډو نه هوارېږي او افغانستان هیله لري چې دا ډول خبرې اترې او مشورې چې ټولو زیده خلوخواوو باصلاحیته کسان پکې ګډون ولري ادامه پیدا کړي. د سولې د بهیر په اړه هغه وویل چې دا خپل شرایط لري. افغانستان هم خپل شرایط وړاندې کړي دي. د اساسي قانون درناوی، د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو ساتل، د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته درناوی او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول دي. وسوال طالبان د پاریس په غونډه کې د اساسي قانون په نوې بڼې د جوړولو غوښتنه کوي، خو د ښځو له حقوقو څخه د درناوي ژمنه یې کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت په باور ټول زیدخله اړخونه د پایلې ته رسېدلي چې د سولې پروسه د شخړې د هواري یوازینۍ لاره ده. جانان موسازي د ملګرو ملتونو د دفتر یونما لخوا د بین الافغاني غونډې په اړه چې ویل کېږي په ترکمنستان کې جوړه شي وویل افغانستان د هر ډول بین الافغاني خبرو اترو هرکلی کوي. د بګرام له زندانه څخه د سویلي ولایتونو 122 تنه بندیان په داسې حال کې خوشی شول چې لا هم د دغه زندان د تسلیمي پر سر د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. په داسې حال کې چې د بګرام د زندان د پوره تسلیمولو په اړه د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لانجه لا هم پر خپل ځای پاتې ده، خو له دغه زندانه د سویلي حوزې 122 بندیان خوشي شوي دي. په دغه راخوشي شویو کسانو کې 80 د کندهار، 14 د هلمند، 15 د زابل او یو هم د ورزګان ولایت اوسېدونکی وو چې د سولې ولایتي شوراګانو لخوا خپل کورنیو ته وسپارل شول. د بګرام زندان افغان مسؤل جنرال محمد یار بارګزي په کندهار کې د دغو بندیانو د سپارلو پر مهال تمه وښوده چې د راتلونکي یوې میاشتې په ترڅ کې به د سویلي حوزې څخه باندې 600 نور بندیان هم راخوشي شي. هغه وویل چې د پاتې بندیانو د خلاصون لپاره د سولې د عالی شورا سره په ګډه د بګرام زندان د امریکایي چارواکو سره کار کوي چې دوسیه بشپړې او ژر تر ژره راخوشي شي. د بګرام له زندانه راخوشي شوو بندیانو که څه هم د بند مودې ترخې خاطرې یادولې، خو په دې خوښ وو چې پس له اوږدې مودې له خپلو کورنیو سره ویني. له بګرامه د نورو بندیانو د راخوشي کولو هڅې هم روانې دي. له بګرام زندانه په دغو 122 بندیانو کې داسې بندیان هم وو چې تر 5 کلونو پورې بندیان شوي وو.
د افغان حکومت چارواکو ویلي دي د ژمي پر رسیدو سره د لویو لارو د پرانیسته ساتلو او له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره اړین تدبیرونه نیولي دي. چارواکي وایي له شپږو میاشتو راهیسې په تیاریو بوخت دي چې د تیرو کلونو په شان پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. په ټول افغانستان کې 300 داسې سیمې په نښه کړي چې د پیښې د رامنځته کېدو امکان پکې ډیر دی او هلته خوراکي توکي او درمل ځای پر ځای کړي دي. افغان چارواکي داسې مهال د روان ژمي په اوږدو کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې او د لویو لارو د پرانیستو ساتلو لپاره تیاری ښیي چې په تیرو څو کلونو کې دغه راز پیښو د ګڼو انسانانو ژوند ترې اخیستی او مالي زیانونه یې ورړولي دي. په تیرو کلونو کې د سختو او وژونکو پیښو له پیښېدو وروسته په اړوندو چارواکو او ادارو نیوکې کېدې او د لکار او بې کفایتي تورونه پرې لګېدل. خو سږکال افغان چارواکي په داسې حال کې د تیاریو خبره کوي چې وار دمخه یو شمېر سیمې واورو پوښلي دي. خو له دې سره سره د هېواد د فواید عامې وزارت وایي په ژمي کې د هېواد د ټولو لویو لارو د خلاص ساتلو لپاره اړین تدبیرونه نیولي دي. د نوموړي وزارت مرستیال احمدشاه وحید وویل په دې لړ کې له سیمه ییزو شوراګانو او قراردادیانو سره تړونونه شوي دي. وحید زیاته کړې چې له نیول شویو تدبیرونو سره ښایي د ناڅاپي پیښو لکه طوفانونو او د واورو ښویېدو د راتلو پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي. په همدې حال کې جاپان د فواید عامې له وزارت سره د درنو واورو پاکولو 8 وسیلو مرسته کړې ده. د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د لویو لارو د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره د درانه بار وړونکو موټرو او ناټو کاروانونو ته تدبیرونه نیولي چې له مخې باید خپل موټرونه له ټاکلې اندازې زیات بار نه کړي. لوی څارنوالۍ ویلي که چیرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالی ادارې له مشر سره داسې اسناد او شواهد وي چې وښیي لویه څارنوالۍ د دوی لخوا استول شوي دوسیې نه څېړي نو دوی ته دې وړاندې کړي. د لویې څارنوالۍ چارواکي وایي دوی ټولې هغه دوسیې څېړي چې اسناد او مدارک یې بشپړ شوي وي. د لویې څارنوالۍ بیان بصیر عزیزي رسنیو ته وویل هېڅ داسې قضیه نشته چې لویې څارنوالۍ سترګې پرې پټې کړي او محاکمو ته ونه لېږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې لخوا چې څومره دوسیې لویې څارنوالۍ ته رسېدلې دي د ډېری دوسیو څېړنې بشپړې شوي دي او دوسیې محاکمو ته لیږدول شوي دي. عزیزي وایي په دغه 120 فیصله شویو دوسیو کې هغه هم شامل دي چې د اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې لخوا دوی ته سپارل شوي دي. خو بل لور ته له فساد سره د مبارزې عالي اداره شکایت کوي چې لویه څارنوالۍ تر اوسه د فساد هغه دوسیې نه دي څېړلي چې د دوی د ادارې لخوا ورلېږل شوي دي. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله لودین په کابل کې د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په اړه وویل چې تر اوسه د فساد شاوخوا 160 دوسیې لویې څارنوالۍ ته لېږلي خو د ده په خبره دغه دوسیې نه دي څېړل شوي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې د فساد هغه دوسیې هم څارنوالۍ ته لېږلي چې د وزیرانو په ګډون لوړپوړي دولتي کسان پکې شامل دي. په فساد کې د تورنو کسانو د دوسیو په اړه د غضب او نقیض څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل سږني رپورټ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په ډله کې راوستی چې اداري فساد پکې اوج ته رسېدلی. افغان چارواکو ویلي دي په قطر کې د طالبانو د تحریک د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو او باوري اسنادو ور وپېژندل شي. د جمهور رئیس کرزي په مشرۍ د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو سره توافق وښود خو وایي د دې دفتر د څرنګوالي په اړه پر ځینو شرطونو د قطر له حکومت سره خبرې اترې کوي. افغان حکومت وایي نږدې راتلونکي کې د قطر له حکومت سره دغلته د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په څرنګوالي خبرې کوي. د کرزي ویان ایمل فیضي وویل د قطر له حکومت سره به دا خبرې د طالبانو د دفتر د کاري لایحې دندو صلاحیتونو او ځینو نورو مسلو په اړه وي. د فیضي په وینا د افغان حکومت یو شرط دا دی چې په قطر کې د طالبانو د تحریک د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو او باوري اسنادو معرفي شي. د نوموړي په وینا دا به دا ډاډ هم رامنځته کړي له کومو کسانو سره چې خبرې اترې کیږي رښتیا هم د طالبانو استازیتوب کوي. ایمل فیضي وویل د کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې دغه موضوع باید د طالبانو د تحریک د قطر د دفتر د دندو د لایحې په تړون کې چې په پام کې د افغانستان او قطر د دولتونو لخوا په اړه خبرې اترې وشي ځای کړی شي. د جمهور رئیس له دفتره په دې اړه یوه خپره شوې خبرپاڼه وایي د ملي امنیت د شورا په غونډه کې افغانستان لپاره د سولې اهمیت باندې ټینګار وشو
او څرګنده شوه چې د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره باید ټول اقدامات وشي او په ټولو اړخونو کې د لا لازم احتیاط څخه کار واخیستل شي. ایمل فیضي وویل افغان حکومت هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته کېنوي او د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره ټولې هڅې کوي. د فیضي په وینا د دوی تماسونه راښیي چې د حکومت د مخالفو وسلوالو مشران د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو دي او په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له بهیر سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم زیات شوی دی. کورنۍ وروستی خبر له زابل ولایت څخه په زابل ولایت کې د بیارغونې 3 ټولګټې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د نوموړي ولایت چارواکي وایي دغه پروژې د USAID موسسې په مالي مرسته د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي. د زابل د ښاروالۍ د ښار جوړونې رئیس محمد اسماعیل د 3 پروژو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې رسنیو ته وویل چې پر یادو 3 پروژو 600,000 امریکایي ډالره لګښت راغلی چې د USAID لخوا ورکول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې یادې پروژې د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شوي. رئیس وایي په دغه پروژو کې د 3000 متره په اوږدوالي ویالې، 4600 متره مربع پلې لارې، 1500 متره مکعب استنادي دیوالونه او 11 پلچکونه شامل دي. اسماعیل وایي که په زابل کې مؤسسات خپلې پروژې زیاتې کړي نو دغه ولایت به هم د رغیزو ولایتونو په قطار کې شامل شي. په ورته وخت کې د سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکي د دې کار څخه خوښي څرګندوي او زیاتوي چې دوی د زیاتو ستونزو څخه خلاص کړل. په دې اړه یو شمېر ښاریان وایي دا کارونه د سمسي کړي د واقعیت زابل مرکز ټول د خوشاله د ښه کارونه شوي دي. د زابل ښار ته ډېر ښکلا وربښلې ده او خلک یې په کار کړي دي او بیکاره خلک مسلمان خلک په دې کې برخه اخیستې ده. موږ او ستاسو لپاره ډېرې ګټورې دي. موږ د CDG څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دونه خدمت وکړي. موږ په نظر دا پروژې ډېرې ګټورې دي ځکه چې مخکې زموږ په څو کښې ډېرې خټې وې، ډېر موټرانو شی تېرېدلی نه سوی، همیشه به بند او ډېرې اوبه به ولاړې وې. اوس یې ډېرې ښه راته جوړې کړلې، نه موټر بندېږي، نه خټې شته، نه بله شته، د هر مشکل څخه خلاص وو. د زابل چارواکي وایي که چیرته نورې مؤسسې هم د سیمې په بیارغونه کې ونډه واخلي نو د دې ولایت د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی ایښی وي. قدرمنو لیدونکو دا و کورني خبرونه. خبری مجله به وغځوو له بهرنیو خبرونو سره. نړۍ دا وخته ښه راغلی. د اڅاري وډله وایي چې پرون د سوریې په مرکزي ولایت حما کې پر یوه نانوایي د هوایي بمبارۍ په پایله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د حلقیا په ښارګوټي کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده تر 500 زیات کسان د سوریې د رژیم په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې هغه کسان شامل دي چې د نانوایي مخې ته د ډوډۍ په اخیستو لپاره قطار شوي ول. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې د ډلې په انټرنیټ کې خپاره کړي په لسګونو مړي د پیښې په ځای کې لیدل کېږي. ویل کېږي چې په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاڅونونو له پیل راهیسې په تېرو 21 میاشتو کې 44,000 کسان وژل شوي دي. د مصر سیکولر اپوزیسیون ادعا کوي چې نوی اساسي قانون په شوې ټولپوښتنه کې درغلۍ شوې دي، خو واکمن اسلام پال وایي چې د ټولپوښتنې نوي اساسي قانون تایید کړی دی. پرون د اپوزیسیون د ملي نجات جبهې ویل په 2 پړاوونو کې د شوې ټولپوښتنې د پایلو په اړه به د اپیل غوښتنه وکړي ځکه دغه پایلې له درغلۍ او سرغړونو سره مالي وي. د دې جبهې یو غړی عمرو حمزاوي خبریالانو ته ویل د ټاکنو له کمیسیونو څخه غواړي چې د رسمي پایلو تر اعلانه مخکې د بې نظمیو په اړه څېړنه وکړي. لیبرال سیاستوال حمزاوي په قاهره کې ویل چې د نوي اساسي قانون مسوده مصر ته ښه راتلونکی نه په برخه کوي. جرمني لومړی لویدیځ هېواد دی چې د ټولپوښتنې د پایلو په اړه د څېړنو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هند ته رسېدلی دی. تمه کېږي چې دی د هندي چارواکو سره په دفاعي او اقتصادي برخو کې مهم تړونونه وکړي. پوتین به د هند له لومړي وزیر